اوس چې موږ کوم ټینس ډسکس کوو هغه د فیوچر کنټینیوس او ټینس دې ته فیوچر پروګریسیو ټینس هم ویل کېږي. دا ټینس مونږ هله استعمالو د دې ټینس ضرورت مونږ ته هله راځي کله چې مونږ داسې کارونو باره کې خبرې کوو کم کارونه چې به په فیوچر کې جاري یعنی په فیوچر کې به روان وي. فار اګزامپل تا سره یو سړی خبرې کوي او تا هغه ته وایې چې ته چې کله بیا دوباره راځې که نه زه به هلته کرکټ کوم کرکټ به زه هلته کوم هلته به روان وي دا کرکټ هلته به کرکټ جاري. یا یو سړی بازار ته روان دی بازار ته په لار روان دی او تا ته یې اواز وکړو چې یله کا کرکټ به کله کوو ته وایې ته چې کله د بازار نه واپس راځې مونږ به کرکټ کوو مونږ به کرکټ جاري ساتو مونږ به هلته کرکټ جاري کړی صحیح ده. نو دا چې دغسې خبرې چې ته کله کوې نو هلته به ته فیوچر کنټینیوس ټینس استعمالوې که چېرته دغسې خبرې په انګلیش کې کوې. اوس فار اګزامپل یو سړی دی هغه بازار ته روان دی ته ورته وایې ته چې واپس راځې نو زه به چیس کمه د چیس کړو دا کار چې کوم دی دا په فیوچر کې جاري صحیح ده. نو دا داسې خبرې چې ته کله په انګلیش کې کوې په انګلیش کې ته اوس یو داسې خبرې کوې چې زه به چیس کمه په فیوچر کې به دا کار جاري نو هلته به ته فیوچر کنټینیوس ټینس استعمالوې. دې دپاره اوس یو فارموله درته لیکم هغه فارموله مې تاسو د فیوچر کنټینیوس ټینس هر یو سینټنس جوړولی شئ هر یو جمله جوړولی شئ. جمله رالی او په دې کې داسې فټ کوئ فیوچر کنټینیوس ټینس به دې جوړېږي څنګه وه. د ټولو اول سبجیکټ ولګوه سبجیکټ پسې ویل بي دلته شل بي هم راځي هغه به سره مو لیکو ځه هغه ته وایم چې دا پکې ولې نه لګوي اوسه پلس subject will be first دې پسې راځي subject will first form of verb plus ing plus object क्लियर हो गया. دا ټول ناول به subject لګې پسې به will be لګې یا shall be به لګې. پخوا به داسې کار پخواني زمانه کې چې د I سره او د وي سره دې سره به shall be لګېده دې دواړو سره به shall be خو اوس د ټولو سره ویل بي لګي شل بي پکې د سره نه لګي صحیح شو شل بي پکې نه لګي دا ویل بي د ټولو سره لګوه ستا جمله هېڅ څوک هم نشي غلطولی ستا جمله بالکل صحیح. اوس درته یو جمله لیکم څنګه کوه وهو کرکٹ खेल रहे होंगे دا کوم ټینس دی خبر دا کوم ټینس دی دا د فیوچر کنټینیوس ټینس دا جمله په فیوچر کنټینیوس ټینس کې ده دا به اوس انګلیش ته ټرانسلیټ کول غواړي نو انګلیش ته به څنګه ټرانسلیټ کې انګلیش ته به داسې ټرانسلیټ کې څنګه کوه ټول اول به سبجیکټ ولګې سبجیکټ په دې کې دی وهو دی پوه شوې دی پکې سبجیکټ دی سبجیکټ پسې ویل بي پسې فسټ فارم اف ورب فسټ فارم اف ورب دې کې کار سره روان دی دې کې کار روان دی کیل کوله کرکټ کول صحیح ده پلی سره آی ان جي ور فسټ فارم سره به آی ان جي لګې د آی ان جي پسې به ابجیکټ لګې دی ویل بي پلینګ کرکټ هغوی به کرکټ کوي دا د یو هلک راغی چې تا ته وایي چې هغوی څه کوي هغوی به څه کوي چې زه ځم هغو کره که نه هغو روان دی اوس لکه زکریا راغی او تا نه تپوس کوي چې کامران دلې به څه کوي زه کامران دلې کره روان یم خو هغو به څه کوي ته وایې ته چې ځې نو هغو به هلته کرکټ شروع کړی کرکټ به هلته جاري صحیح ده دا جمله ورته تا ووایي دا ته په انګلیش کې وایې چې هغو به هلته کرکټ کوي ته به داسې وایې دی ویل بي پلینګ کرکټ هغو به کرکټ کوي په فیوچر کې به کرکټ جاري ته چې هلته ځې هلته به کرکټ جاري صحیح شو. ښه ګوره که ته چېرته په انګلیش کې وایې چې هغه به اوس کرکټ نه کوي هغه به اوس تلې امونه به خوري کرکټ به نه کوي صحیح ده دا به څنګه وایي چې هغوی به اوس کرکټ نه کوي دا به داسې وایي د ټولو ناول به سبجیکټ ولګې سبجیکټ دی پسې به دقه ویل راځي لیکن د ویل او د بي په منځ کې به ناټ ولګې دی ویل ناټ بي پلینګ کرکټ هغوی به کرکټ نه کوي د دې جملې دا مطلب شو که ته چېرته داسې وایې هغه هلک تاندې تپوس وکړو که نه چې آیا هغوی به کرکټ کوي هغه تاندې څنګه تپوس وکړو که هغه چېرته انګلیش کې کوي دا تپوس به څنګه کوي دا به داسې کوي څنګه کوه هغه به اول نه دا کوم ویل چې دا پر اولني سر کې به ولګوي
دا دی به پسې ولګي دا سبجیکټ چې کوم دی دا به د دې ویل پسې ولګي د دی پسې به ولګي دا بي او پسې پلینګ کرکټ او په آخر کې ساين اپ انټروګیشن کوه دا د دې جملې پازیټیو افرمیټیو دی دا د دې جملې نیگیټیو دی د دې جملې ښه د دې جملې که چېرته نیگیټیو جوړی چې هغوی به کرکټ نه کوي د دې مطلب خو دا شو چې هغوی به کرکټ کوي په فیوچر کې کرکټ به جاري که ته چېرته په فیوچر کې کرکټ به جاري نه هغوی به کرکټ نه کوي نو بیا به دا جمله استعمالوي صحیح ده او که ته چېرته آیا هغوی به کرکټ کوي په فیوچر کې به کرکټ جاري نو بیا به دا جمله استعمالوي سوالیه جمله دا شو یوه جمله درته بله لیکمه چې تاسو ښه پوه شئ دا درته پوخ شي سم چې یېرېږي درنه بیا نسیم کوه هغه دا ده میں ایک خط لیکونګا دا جمله چې انګلیش ته اړوئ ټول ناول به سبجیکټ لګوئ آی څنګه کوه د سبجیکټ پسې ویل بي دلته که سنګل سبجیکټ او که پلورل و سنګولر او که پلورل و دواړو پسې ویل بي لګي صحیح ده دلته بل نشته شل بي و هغه آی او وي سره لګېده خو هغه یې مکمل طور باندې ختم کړو اوس دا ویل صرف لګوئ دقه صحیح دی آی ویل بي پسې او پسې څه لګوه ور پسټ بام دلته ور څه شی دی لیکل دي که نه رایټ آی ان جي سره لګوه هلته آی ان جي دی فارموله کې څنګه کوه او بیا آبجیکټ آی ویل بي رایټینګ ا لیټر زه به یو خط لیکم فیوچر کې د خط لیکلو دا کار چې کوم دی دا به جاري اوس څنګه کوه اوس دلته که ته داسې وی چې زه به یو خط نه لیکم ته چې کله راځې که نه زه به خط نه لیکم ځکه چې یا د مانځه ټیم وی هله به زه بیا مونځ کوم اوس څنګه کوه زه به خط نه لیکم دا په انګلیش کې څنګه وی دا به داسې وی I will not be writing دا هم روان شو I will not be writing a letter دا اوس صحیح جمله شوه که ته چېرته سوال کې هغه چېرته ته دې جملې نه انټراګیټیو جوړی یعنې سوال کې چې هغه ټیم به زه خط لیکمه که نه بل څه کار به کومه دا سوال به څنګه کې چې هغه ټیم به زه خط لیکمه دا سوال به څنګه کې دا سوال به داسې کې کوه دا ویل به په اولني سر کې ولګې دا سبجیکټ به وروستو کې صحیح ده سبجیکټ وروستو کو will I be writing a letter آیا زه به خط لیکم آیا زه به خط لیکم په فیوچر کې آیا په فیوچر کې به زه خط لیکم یعنې د خط لیکلو دا کار په فیوچر کې جاري درته ځانه سوال وکړو دا به تاسو ته مکمل طور باندې کلیر شي او که کلیر شي نه که نه دلته څه قسمه کوېشچن دي تاسو کولی شئ لاندې په کمنټ سیکشن کې ستاسو د کوېشچن جواب به تاسو ته ایډمین په وخت ضرور درکوي